السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. محترم پوښتنه کړې ده چې په دا بعض ځایو کې دا برمې اوس خلک کاږي کاریزو ته ژیندي، نو دا کاریزونه په وچېږي، دا د شریعت له نظره څخه څنګه دي؟ محترمه، کاریز ته خپل حریم شریعت ورکړی ده، نو دغه کاریز په حریمو کې چې نه وویل سي، لرې وویل سي، یعنې د کاریز په حریمو کې نه وي، بیا که اوبه وچي که نه وچي څه مشکل نه لري. او دا چې د برمو په ذریعو په توسط باندې مثلا د کاریز اوبه وچېږي، نو په دې د دې خلکو غاړې هم نه بندېږي، ځکه هغه په خپلو مځکو کې برمې وهي، کاریز د حرمه څخه خارج دي، نو چې د کاریز د حرمه څخه خارج شوې نو غاړې هم نه په بندېږي. دا چې اوس ضرر دی یا نه دی، ضرر عامه دی یا نه دی، یو وخت کې زموږ په ځای کې یو سپین ږیری عالم و، بیا وفات کړی شو. هغه دغه د ارغسان په منطقه کې د قندهار یو ولسوالي ده، د خلکو جنګ و، دعوې سوي وې پر دا برمو و، پر دا بیا دوی یو مسله ورکړې وه چې دا ضرر عامه دی، دا برمې باید دا بندې سي. نو خو بیا چې په دې مسله کې موږ په خبر سو، نورو علماو دا ورد کړې وه چې جواز لري چې سړی په خپله مځکه کې برمه یا کوهی ووهي، کاریز تاوان ورسېږي، پر ده باندې ضمان نشته. ځکه فقها کرام وایي که یو څوک څاه وکاږي د بل چا د څاه څنګ ته، د هغه څاه په حرمو کې نه وي، نو هغه د ده څاه اوبه راکش کړي، د هغې څاه د ده نه غاړې په بندېږي، ځکه دا دننه مځکه چې د هغه ملکیت زموږ نه ده، دا قدرتي کارونه دي چې هغه وچ کړي، هغه دغه کړي. نو دا چې محترمینو څوک احتیاط کوي نه کوي، نو کوشش دې دا وسي چې برمو والا د کاریز څخه ګټه او منفعت پورته کړي، د کاریز څه نه کوي، نو بیا دې دغه کاریز والا هم برمې ووهي. نو په دې کې شرعاً محترمه د کاریز والا حق نه لري چې هغه په خپلو مځکو کې برمې وولي، د کاریز حریم هم نه وي، نو بیا دې حق نه لري، نه یې بندولی. بحرایق جلد د اتم صفحه 301 کتاب احیاء الموات او دغه رنګه مجموع العنهور دې ته مفصل تفصیل ورکړی ده. مجموع العنهور صفحه 232 او 33 هغه وایي د کاریز حریم چې دي هغه لکه د چینې د 500 ګزه حریم لري، نو د حرم څخه یو خواته که بیا سړی برمه کښېنوي که بله باغړیو کښېنوي